کابل کې د ګرین ویلج په نوم د بهرنیانو پر یو کم د وسلوالو موټر بم برید کې عامو خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. د دغې چاودنې د شدت له امله د پیښې سیمې ته د عامو خلکو ګڼ کورونه، دوکانونه او دغلته نږدې نور تاسیسات په بشپړه توګه تخریب شوي دي. په دغه برید کې د تیلو دغه پمپ اور اخیستی او د شاوخوا 40 موټرو د ویجاړېدو تر څنګ یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. ساعت 9:45 دقیقه بود و منزل خواب بودیم، مشترکای ما هم خواب بود، سیاسرم هم خواب بودم. اون دیوال او بغل که یک انفجار شد، دیوال دم سر خودم خانمم کردیم، 2 تا طفلم که شیرخور است در سر ما چپه شد. وقتی که خیتیم تا شدیم سمی که پدر، مادر، برادر، خانم، برادر کل ما کاملا زخمی بودیم. یک برادر ما که از خیاطی آمده بودیم پیش تانگ تیل دمید اینطوری او برابر شده و مردو پایک از او را از بین برده، کلش جغزی که همراه دستش. خانه بسیار تخریبات زیاد رسانده، خانه بیخی دیگه به یک حساب اوار شده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د رومانیا د سفیر په ګډون 400 بهرني وګړي خوندي ځایونو ته انتقال کړي. خو د چاودنې او عملیاتو په نتیجه کې د 3 امنیتي سرتیرو په شمول 16 کسان وژل شوي او د 5 امنیتي سرتیرو په ګډون 119 نور ټپیان دي. دغه سلګونه لاریونوال په ملکي سیمو کې د کورنیو او بهرنیو دغه ډول کمپونو موجودیت چې تر امنیتي تهدید لاندې وي د عامو خلکو لپاره جدي خطر ګڼي او له سیمې څخه د دې کمپونو د انتقال غوښتنه کوي. با خساره خب بسیار ضعف رسیده بیادر جان. دولت میخواهیم که یه نعلتی ها را از اینجا گم کنه. مردم بسیار در تکلیف است. یعنی 5 پیره شده که ما می رقم شدیم. ما یک خواهش از دولت خود تعمیر داریم که مردم را ویکم را یک جای دیگر انتقال بدن. ضررش به مردم عام بسیار ایجا میرسه چون خانه ها بسیار تخریب، اطفال و بسیار نوجوانان در این ساحه بسیار به قتل میرسن. خو د سیمې د اوسیدونکو دغه لاریون چې د ډیر وخت لپاره یې دوام وکړ د امنیتي سرتیرو تر غبرګون ښودلو وروسته په تاوتریخوالي واوښت او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم واوښته. شما هم فعلا میبینید که مظاهره چالان است، در طرف کمپ مردم همراه سنگ پرتاب میکنه دیگه، فایر میشه از طرف از مردم. فعلا خبر دیدیم که 1-2 نفر زدن هم کرده مرمی دیگه، دمیسا امریکایی زدن یا گاردای از کمپ زده شانه دیگه. همه الان میبینیم که فایر است و این فایرها را کی میکنه؟ این فایرها را گاردای کمپ گرینویچ میکنه بالای باشندگان محل که اونها به خاطر همین حالت که بالایشان آمده خسارات انگفت را به جا گذاشتن. د پوځي چارو شنونکي وایي چې په ملکي سیمو کې د کورنیو او بهرنیانو دا ډول کمپونه چې احتمالاً د وسلوالو تر نظامي اهدافو لاندې راځي باید نورو سیمو ته انتقال شي. تاسیسات نظامی یا مراکزی که زیر تهدید بسیار باید کوشش بشه که در نزدیکی مراکز مسکونی و تجمع مردم ملکی نباشه. پر ګرین ویلج دا برید داسې مهال دی چې د امریکا د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان سیاسي مشرانو سره د خطر د خبرو جزئیاتو شریکولو لپاره د کابل په سفر دی او درست 1 کال وړاندې هم دغه کمپ په داسې حال کې طالبانو هدف وګرځاوه چې خلیلزاد یوه ورځ وروسته د خطر خبرو د جزئیاتو شریکولو لپاره د کابل په سفر را روان و.